السلام علیکم ملګرو، زیم خان او تاسو ګوري خان انفو انجن. ملګرو، مونږ سره په خپل ژوند کې هر څه کېدای شي. مونږ ته دا هم پته نه چې پر روان سیکړ کې مونږ سره څه کېدواله دي، او کله نه کله مونږ ځان له داسې تصویران راخکو چې د هغې نه پس څه ډېره غټه حادثه راشي او دا تصویران زموږ اخریني تصویران ثابت شي. په نننۍ ویډیو کې به مونږ دغه شان تصویران او د هغې متعلق سټوریانو په باره کې ذکر کوو. د ویډیو سٹارټ کولو نه مخکې که تاسو زموږ چینل خان انفو انجن نی سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ. زموږ فیسبوک پیج هم وزټ کړئ، لینک په لاندې ډسکرپشن کې. لومبني تصویر کې تاسو ته ډیوډ جانسن ښکاریږي. دا سړی د 13 کالو او دا یو ریسرچر و، یعنی د به آتشفشا غرونو باندې ریسرچ کو. 18 مئی 1980 کې د امریکن سټریټ واشنگټن کې موجود یو غر ماونټ سینټ هیلنز کې یو آتشفشا وشوه. ډیوډ جانسن لومبنی هغه کس و چې د آتشفشا کېدو نه لږ مخکې د خلکو ته د آتشفشا کېدو اطلاع ورکړه، او د دې اطلاع په وجه ډیر خلک د آتشفشا په ضد کې د راتلو نه بچ شو. دې تصویر کې د آتشفشا کېدو نه صرف 13 غنټې مخکې ډیوډ جانسن ښکاریږي. دا سړی د غر نه صرف 6 میله لرې و، خو په څه بدقسمتۍ په وجه دی هم د دې لاوې په ضد کې راغی، او د ده دا اخري تصویر ډیر مشهور شو، او د دې آتشفشا په وجه 57 کسان مړه شو. ملګرو، دا دویم تصویر د ډنمارک یو جرنالست د کیمول دی. په دې تصویر کې سپا ښکاریږي چې کیمول یو سیمرین ته دننه ځي. د دې سیمرین مالک پیټر میټسن یو مشهور ساینټینس و. ملګرو، دا جینۍ یعنی کیمول د دې سړي د انټرویو دپاره داسې کتلې وه، خو بیا په 10 اګست 2017 کې دې سړي په دغه سیمرین کې دا جینۍ ډیره په بهرمۍ قتل کړه. دې سړي د دې د باډي وړې وړې ټوکړې کړې او هغه یې سمندر ته غورځولې. دا کیس په ډنمارک کې ډیر مشهور شوی او دغه شان دا تصویر د کیموالک اخیری تصویر ثابت شو. ملګرو، د کیموالک قتل کولو په جرم کې پیټر میټسن ته عمر قید شو. ملګرو، دا تصویر انتهایی افسوسناک دی. دې تصویر کې تاسو ته د 22 کالو یو جنۍ ښکاریږي، د چا تعلق چې د عراق یو ښار موسلو نه و. دې جنۍ نوم توکارز و، او د دې په کور کې د ده پلار، مور، رور او د دې کزنز هم موجود و. امریکن فوجیانو ته دا ولګېدل چې د دې بلډینګ د ISS د هډ کوارټر دی، حالانکه دلته داسې اس نو. د دې پلار دل یو تصویر راخکو، خو هغه ته دا پته نه وه چې یو سیکنډ پس د ده زندگی مکمل بدلیدو واله ده. او ملګرو، بیا د دې په بلډینګ باندې ایر سټرایک وشو. په دې ایر سټرایک کې د توکا پلار صرف بچ شو، باقی ټول مړه شو، خو د توکا بې ګناه تصویر خپل رستو ډیر سوالونه پرېښودل. ملګرو، دا تصویر 20 جون 2003 له اغسته شوی دی. ملګرو، دا تصویر د جاپان ایرلاین فلایټ 123 و. 12 اگست 1985 باندې 26 کسان په دغه جهاز کې د جاپان نه د اوساکا په روانو. بدقسمتۍ سره 32 منټ سفر کولو نه پس دا جهاز یو غر سره وجنګېده، کریش شو. په جهاز کې موجود 524 خلکو کې صرف 4 کسان بچ شو، او 520 خلک په دې حادثه کې مړ شو. دا د تاریخ بدترین حادثو کې یو حادثه وه. دغه تصویر د حادثې یو څو منټه مخکې په دغه جهاز کې چا اغستی او دغه شان دې تصویر ته تاریخي خو افسوسناک تصویر هم ویلی شي. ملګرو، اوس په مونږ خبره کوو د یو سیلفۍ چا چې 2 ملګرو په مارچ 2015 کې اغستی وه. د دې دواړو ملګرو تعلق د کینیډا نه و. ملګرو، په تصویر کې چې تاسو ته کومه جنۍ ښکاري دا د 18 سالو وه، او د دې نوم شینین انګټینیو، او د دې بلې جنۍ نوم بریټني ګلیرګر و. ملګرو، اوشو څه داسې چې دی دواړه خپل کور کې یوازې وو. دی شراب څښلي و او د دی څه په خبره باندې جنګ. شینین د شرابو په نشه کې خپل بیلټ سره خپلې د ملګرې مړۍ خپې کړه او هغه یې ووژنله. خپله ملګرې مړولو نه پس دې د هغې لاش چېرته وغورځو. ملګرو، اوس چې تاسو ته په سکرین باندې کومه سیلفي ښکاري دا د بریټني مړ کولو نه مخکې دې خپل په فیسبوک اکاونټ باندې پوسټ کړی وه. ملګرو، دې په تصویر کې هغه بیلټ اچولی و کوم سره چې دې خپلې د ملګرې مرۍ خپې کړی و. پولیس په دې باندې شک شو او دا جنۍ ونیوله شوه. دا کیس په کینیډا کې ډیر مشهور شوی. ملګرو، دا تصویر د 28 جنوري 1986 دی. ملګرو، ناسا د سپیس شټل په نوم یو میزایل د خلا ته لیږو. دې شټل کې د ناسا خپل 7 کرو ممبرز موجود وو. ملګرو، د 28 جنوري د 1986 په سهار چې کله دا شټل د ځمکې نه اوچت شو، صرف 73 سیکنډ پس د دې یو انجن فیل شو او دا په هوا کې تباه شو سره د کریو ممبر. او دا تصویر د دغه 7 کرو ممبرز آخري او تاریخي تصویر دی.
ګرو اوس خبره کو د روبرټ اوورک نامي یو سړي په باره کې او د ده په دې افسوسناک تصویر په باره کې. دا تصویر په 1995 کې اخیستی شوی. روبرټ د کیلیفورنیا سټنټ سکول نه ګریجویټ شوی او د نیاګرا فالز یو سمندر د پاسه جټ سکی کولو فیصله وکړله. په جټ سکی کې دا کولو چې په موقع باندې پرېښودلو او خپل پیراشوټ یې کولاوه، خو د څه پرابلم په وجه د ده پیراشوټ کولاو نشو او دی هلته وغورځېد او د هغې د لاسه د ده مرګ وشو او دغه شان دا تصویر د ده اخري تصویر ثابته شو. که ستاسو دا ویډیو خوښ شي دا ویډیو لایک کړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ، خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.